بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مونږ د مبادئ علم الاصول درسونه ویله، وایي کې بیا مونږ رسېدلي وو ما یتعلق بالنهي. مونږ د امر د خاص قسمونه ویله، په هغو کې مو امر او نهي دا هم د قسمو د خاص څخه وه. نو د 19 نمبر صفحه کې دی وایي ما یتعلق بالنهي، د نهي سره چې کوم شیونه متعلق دي، یعنې د هغې سره چې کوم کار دی هغه څه دي. دی تا ته وایي النهي عن الشیء، دا نهي د یو شي څخه، عن الشیء د یو شي څخه، یقتضي دا اقتضا کوي صفة القبح للمنهي عنه، صفت د قبح د بدوالي هغه څه نه چې منع کوونکی دی د هغه شي څخه. یعنې د یو شي څخه چې منع کېږي هغه ته نهي وایي. منهي عنه یعنې هغه منع کوونکی د هغه شي څخه منع کوي. بیا مونږ یو بل تعریف هم د دې نهي ویلی وو چې نهي طلب الکف على وجه الاستعلاء، یعنې د استعلاء په وجه باندې د یو شي بندول وي. او په امر کې خو هغه التماس او دعا وه، بلکې په نهي کې هغه دا وله چې طلب الکف على وجه الاستعلاء، یعنې د علي د لوړ طرفه نه چې کوم حکم کېږي هغه د هغه منع کول وي. وایي اذا کان الناهي، کله چې و ناهي حکیما حکیم. ګوره مونږ پرون درس کې دا اسم منقوص اعراب ویلی وو، او کې اوس ګوره الناهي دا اسم منقوص دی، ځکه د اخره کې یا لازمه ده، د هغه ما قبل مکسور دی، او د دې اعراب رفع فضمه تقدیري سره وه. او اذا کانه، دا کانه فعل د افعال ناقصه اوس دی، نو الناهي دا به اسم د کانه سي، اسم د کانه خو مرفوع، نو دا د دې ضمه تقدیري ده. او حکیما دا به خبر سي، ځکه افعال ناقصه یعنې کانه او اخواتها اعراب دا و چې مبتدا ته رفع ورکوي، خبر ته نصب ورکوي. نو البته دا یو خبره وه چې ذهن ته، و اذا کان الناهي حکیما، که چیرې منع کوونکی هغه حکیم وي، نو بیا دا نهي دلالت کوي په دې باندې چې یو شي څخه منع کول، بندول د یو شي څخه على سبیل الاستعلاء، یعنې د لوړ طرفه. والمنهى عنه، وایي دا منهى عنه یعنې د کوم شي څخه چې منع کېږي، اما ان یکون قبیحا لعینه، یا به دا قبیح لعینه وي، بعینه به دا بد وي، وضعا او شرعا، یعنې په وضع او شرع کې به دا منهى عنه د کوم شي چې منع سوې ده هغه به بد وي. کالکفر، لکه کفر کول، و بیع الحر، او د آزاد سړي خرڅول یا زنانې خرڅول، او لغیره، یا به دغه قبح لغیره وي، لعینه به نه وي، یعنې لعینه متوجه و هغه ته وي، لغیره بیا متوجه و بل ته، وصفا دا د صفت د وجې، او مجاورا یا د نزدېکت د وجې. که صوم یوم النهر، ګوره صوم یوم النهر د لوی اختر په ورځ باندې، اوله ورځ باندې روژه نیول، دا د ډېرو وجې څخه منع ده. لکه دی دلته مثال دا راوړي چې دا ګوره دا لغیره قبح ده، یعنې وصف دی، یعنې په دغه ورځ کې دا روژه نیول. اوس عام طور روژه نیول خو منع نه ده، خو شارع چې منع کړې ده حکیم، هغه د دې وجې څخه منع کړې ده چې په دغه ورځ کې روژه، په دغه ورځ کې د یوم النهر په ورځ نیول دا قبح ده، قبح لغیره ده او وصفي ده. او دا رقم والبیع فی وقت النداء، او بیع کول په وخت د اذان کې، د دې وجې څخه بیع کول په وخت د اذان کې دا منع ده، یعنې د جمعې څخه وروسته د جمعې د اذان په وخت کې بیع دا منع ده. خو منع څنګه منع ده؟ د یو مجاور د وجې، یعنې د یو نزدېکت د وجې. نږدې څه شي دی؟ هغه وخت د مانځه دی. نو په دې وجه کې، په دې وجه شارع منع د دغه څخه کړې ده چې په دغه وخت کې بیع هغه لغیرې حرامه ده، بلکې د دې نه سوا دا چې تېر شي بیا بیع هغه جواز لري. نو دی وایي كالصوم یوم النهر والبیع فی وقت النداء. بیا دی ته د 20 نمبر صفحه کې وایي فالنهي نوعان، د دې نهي دوې نوعې دي، یعنې نهي دا پر دوه قسمه ده. اول نهي عن الافعال الحسیه كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلم.
د افعال حسیو څخه معنا راغلې، یعنې هغه افعال چې په اول کې د هغه نهي وله، په اول کې یعنې په حکم د شارع کې د هغه منع وله، حسي وله، ناجایز وله. که زنا، لکه زنا. اوس ګوره زنا مخکې هم شارع حکم پر کړی و، الله رب العالمین فرمایي ولا تقربوا الزنا، زنا د بیخي نږدې کتله مه کوئ. و شرب الخمر، لکه حدیث کې د ډېر شارب الخمر لپاره خپل حد او منع. والکذب، او دا رقم درواغ، لعنت الله علی الکاذبین. او یا النبي اسلام فرمایي ایاکم والکذب، ځان وساتئ د ګناه نه. والظلم، او ظلم څخه حدیث او قرآن په دې باندې دی. یعنې دا هغه افعال، هغه نواهي دي، هغه نواهي دي چې شارع د دې څخه منع کړې ده. یعنې دا منع د دغه افعالو څخه څه وخت و؟ حسي، اصلي هم مخکې هم د دغه افعالو څخه منع وه. نو حکم د دغه څه دی؟ دا نهي، د نهي چې هغه نهي په قرآن مجید کې مثلا ډېرې نهي راغلي، لکه الله رب وما اتاکم الرسول فخذوه وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کم شیونو څخه چې منع کړی د هغه ټول نواهي دي، یعنې چې منع یې کړی هغه افعال حسي دي، او کم شي څخه باندې چې حکم کړی دی هغه افعال شرعي دي. نو حکم د دې دا افعال حسیه څه نهي د دې څنګه حکم څه دی؟ یکون المنهی عنه عین ما ورد علیهن. دا منهی عنه یعنې چې دا کم شي منع دی، دا به عین د هغه وي چې هغه نهي پر هغه باندې راغلی وي. یعنې د کم شي څخه چې منع سوی ده هغه به عین هغه شی وي. فیکون عینه قبیحا، نو عین د دې به قبیح وي. ولا یکون مشروعا اصلا، دا به مشروع بیخي وي نه. لکه دا مخکني مثالونه چې تیر سوه، دا منهی عنه د کم شي څخه چې منع سوی ده او نهي د کم شي په باره کې راغلی بعینه دغه شیونه قبیح دي او دا مشروعیت لري نه اصلا. باجز و نهي عن الافعال الشرعیه، بل نهي د افعال شرعیه څخه ده، لکه د هغه شیونو نهي نه راغلی خو دا منهي عنه غیر وي، یعنې د یو غیر د وجې د یو بل شي ته اضافت سوی وي، د هغه وجې څخه هغه منع وي. والنهي عن الافعال الشرعیه، نهي د افعال شرعیه څخه کالنهي عن الصوم، لکه نهي منع کېدل د روژې څخه په یوم النهر په ورځ لوی اختر کې. لکه دا مخکې تا د مثال بیان کوي، اوس وضاحت درته کوي. په یوم النهر دا رقم په لوی اختر، د لوی اختر په ورځ اوس روژه منع ده. والصلاة فی الاوقات المکروهه، د هغه مونځ په اوقات مکروهو کې دوی په نیت چې لمر راخیږي، لمر پرېوځي او لمر درېږي. اوس دې ته حکم د دې افعال شرعیه څه دی؟ یکون المنهی عنه غیر ما اضیف الیه النهی. ګوره په افعال حسیو کې یکون المنهی عنه عین ما ورد علیه النهی، په دې کې وی به منهی عنه یعنې د کم شي څخه چې منع کوونکی دی، غیر ما اضیف الیه النهی، سوا د دې نه چې د دې نهي صرف اضافت به ورته سوی وي. یعنې دا شی به خپله حسن وي، د دې کار جواز به وي، خو د غیر د وجې به هغه منع وي، یعنې د غیر د وجې څخه به په وخت کې منع وي. نو دی وایي فیکون حسنا بنفسه، دا به حسن بنفسه وي، خپله به ښي. قبیحا لغیره، د بل شي د وجې به دا قبیح وي. وایي ویکون مباشرا، وي به په دې وخت کې مباشر یعنې کوونکی د دې کار، مرتکبا للحرام لغیره، دا به مرتکب وي د حرام، یعنې د حرام کار کوونکی به وي خو لغیره به حرام وي. اوس سړی په مونځ باندې ولاړ دی، دې باندې خو ته حرام حکم نشي کولی، خو لکه هغه مثلا یو قول د علي رضی الله عنه دې باره کې دی چې د اختر په ورځ یو صحابي مونځ کوي، سنت مونځ یې کوي یا نفل کول، نو د الله نو علي رضی الله عنه د مانځه نه منع کوي، نو هغه ورته وایي ته ما مانځه نه منع کوې، نو مونځ خو نه دی حرام، خو په دغه وخت کې یو کار کول دا هغه حرام وي، لکه هغه د مثال بیان کوي یا روژه نیول په یوم النحر یا دا رقم مونځ کول په اوقات مکروهو کې. نو دی وایي ویکون مباشر مرتکبا، دا مباشر دا کار کوونکی به مرتکب وي یا نیونکی به د حرام لغیره دپاره، لا لنفسه، د نفسه دپاره، یعنې هغه شی بعینه حرام نه ګرځي بلکې د یو بل عارض د وجې هغه حرام ګرځي، لکه شارع پر هغه باندې حکم کړی وي. فائده دا د بیانوي وایي حرمت الفعل، حرمت د فعل چې دی لا تنافي، دا نه نفي کوي نه منع کوي ترتب الحکم علیه، ترتیب د حکم پر هغه باندې، کطلاق الحائض، لکه طلاق د حایضې. و دې کې مثال دا دی
دې فایدې کې دی تا ته دا بیانوي چې ګوره حرمت د فعل یعنې یو کار کول چې حرام وي دا د دې منافي نه دی چې په حرام حکم باندې به بیا یو ترتب د حکم نه کېږي یعنې یو کار حرام وي دا حرام کار د دې منافي نه ګرځي د دې شي نفع نه کوي چې په هغه باندې به حکم نه جاري کېږي که طلاق الحایض لکه د مثال ورکړی طلاق د حیضې ګوره حیضه زنانه ده دې وخت کې یو کس ورته غوسه سو د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي طلاق زنانې لره په غوسه کې مه ورکوئ نو اوس یو کس غوسه سو او طلاق یې ورکړئ نو دا خو د ترتب د حکم پر راغلی طلاق واقع سو نو دی فایده په دې کې دا بیانوي چې حرام کار کله کله دا منافي د ترتب د حکم نه ګرځي یا لکه دا د دوی په اصطلاح دوی یو بل مثال ورکوي وایي دا حلاله کول ګوره لکه زمونږ په نیز خو مونږ حدیث دلیل ګرځو چې لعن الله المحلل والمحلل له د الله جل شانه رسول صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی پر حلاله کوونکي باندې او چا سره چې حلاله وشي حلاله خو نو تاسو پیژنئ چې د احناف کله مثلا یو څوک چاته طلاق ورکړي یو خاوند زنانې لره نو بیا دوی یوه شپه د بل چا سره نکاح ور وتړي نو یوه شپه ورسره تېره کړي نو دوی وایي دا هغه اول خاوند لره جایزه سوه نو دوی په هغه کې هم دا استدلال د هغه څخه هم نیسي وایي ګوره حرمت د فعل حرام دا کار دی خو دا ترتب د حکم باندې صحیح دی نو دی وایي فایده حرمت الفعل لا تنافي دا حرمت د فعل چې دا نه نفي کوي ترتب الحکم علیه دا ترتب د حکم علیه پر هغه باندې که طلاق الحایض لکه طلاق